که د کس نه چیغې ویستل غواړئ نو دغه دوه شیان وخورئ او ټوله شپه پرې چیغې پورته کړئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وکتل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونې نشان ووهئ. مننه. څنګه کولی شو د ښځې څخه چیغې پورته کړو؟ په دې معنا نه چې تاسو کولی شئ ښځه راونیسئ او هغه ته ډانګ وباسئ او چیغې پرې اسمان ته پورته کړئ. مطلب دا چې کله مېرمنه نشئ کولی تاسو انزال کړئ او تاسو ته یې تر ټولو سخته مهمه خبره دا ده چې مېرمن څنګه انزال کړو او خلاصې کړو. د اکثره ملګرو په ذهن او په خپل جنسي بدن کې دا خواهش وي ترڅو مېرمنه زر انزال کړي او خوشحاله کړي، خو د اکثرو بیا په دې کې سوچ بیخي وي نه. دوی خپل ځان سوچي او مېرمنه لرې خطا کړي، بیا ترې نه لرې لرې ګرځي، هېڅ مطلب پورې نه وي تړلی. د دوی خاص اصلي مطلب دا وي چې کله به زه ځان سړوم چې سوړه کې خپل کوتک ووهم. خو د دې په معنا باندې اکثره ډېر کم خلک پوهېږي چې څنګه مېرمنه خوشحاله کړو او انزال کړو. نو تاسو کولی شئ چې زمیني توت او الویرا استعمال کړئ. د زمیني توت تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې د انسان د جنسي باور هغه فشار چې کله زر انزال کېږي، خلاصېږي، راښکته کوي او نارمل حالات کې کوي. لکه چې د یو انسان چې فشار پورته شي یا ښکته شي او هغه ته یا اوږه یا لیمو ورکړي، د اوږې سره لیمو مکس کړي او ورې کړي، نو د هغې فشار نارمل کوي. یعنې که چېرته انسان ته چې فشار ښکته پورته ځي اوږه ورکړي نو د هغه فشار نارمل ساتي. دغه راز کولی شي زمیني توت هم د انسان جنسي پاور چې زر انزال کېږي کولی شي د کنټرول لاندې راولي او کنټرول کړي. او د هغه ترڅنګ الویرا هم دا خاصیت لري چې د انسان جنسي پاور ښکته پورته نه پرېږدي ترڅو لږ یا ښکته شي یا پورته شي. نو کولی شئ تاسو په دې ترتیب باندې نسخه جوړه. تاسو د ضرورت په اندازه زمیني توت واخلئ. زمیني توت ته به تاسو د دې ترتیب جوړ کړئ. 5 دانې زمیني توت به راواخلئ او دې څخه به جوس جوړ کړئ. دې ته به یو ډبی پخې شیدې هم واچوئ چې اصلي شیدې وي، که هغه هایبریډي وي یا هم که هر ډول وي، خو اصلي شیدې باید واوسېږي. که له هغه وروسته تاسو کولی شئ د الویرا څخه د الویرا جل څخه استفاده وکړئ. د الویرا جل به راواخلئ او د ضرورت په اندازه به دې توتې زمیني ته به یې ور واچوئ او په یو مکسر کې به یې مکس کړئ ترڅو ښه مکس شي. کله چې دا مکس شو له هغه وروسته به دا تاسو راواخلئ او په یو یخچال کې به یې کېږدئ. هر سهار به تاسو راپاڅېږئ، دا به تر 10 ورځو پورې په نهار څښئ. کوم انسان ته چې دغه فایده یې ونه رسوله، زموږ دغه چینل یې خدمت کې دی، هر ډول خبره کولی شي، موږ یې خدمت کې یو. دغه نسخه باید تر 10 ورځو پورې په ترتیب وکارول شي چې یوه ورځ هم په قضایف کې را نه شي. د لمانځه نه وروسته د سهار له لمونځ نه وروسته کولی شي په نهار یې وڅښي او فایده یې په 11مه ورځ انشاءالله به دوی ته مثبت میلاو شي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ د ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.